ډیره ګرانو او زړه ته رانږدې ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. بیا هم خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درس ته ښه پاملرنه وکړئ چې ښه مو زده شي. نوی درس به بیا هم په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. د موږ او تاسو نننی نوی درس څوم درس وي؟ لسم. آفرین. لس په پښتو کې داسې لیکل کیږي، یو د یوه صفر سره، او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم ښه ورته وګورئ او زده یې کړئ. د موږ نننی درس کوم حرف دی؟ توی د الف سره داسې لیکل کیږي او تا تلفظ کیږي. تا. ښي لاس ته چې ګورئ مکمل توی دی. په منځ کې توی دی چې د الف سره راځي، لږ یې دغه لکۍ اوږده شوې، او د کیڼ خواته توی د الف سره راغلی تا. توی الف تا. لکه تا په تاقچه کې. تاقچه خو تاسو پیژنئ، د کړکۍ سره یو داسې ځایګی وي چې تاسو ګلدان پکې ایږدئ. هلته وګورئ په دې تصویر کې بوتل یې ایښی، ګلدان یې ایښی، او نور یې کوم څه یې ایښي، بازیچه ده فکر کړم. نو دې ته تاقچه وایو. تاقچه. تا تاقچه کې لیکل کیږي. په لومړي سر کې د توی الف کلمه راځي او بیا قچه. تا تاقچه. ما په شنه رنګ درته نشاني کړي چې تاسو ښه ورته وګورئ چې په لومړي سر کې تا راغلي. تا تاقچه. او بل ګورو چې زوی د الف سره راشي څه رقم لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. زوی الف زا. وګورئ ورته. ښي لاس ته مکمل زوی دی، په منځ کې هم مکمل زوی دی، خو لږ یې دغه لکۍ اوږده شوې د څه لپاره چې الف ورسره راشي. چپ لاس ته د الف سره راغلی زوی او زا تلفظ کیږي. زا. زوی الف زا. لکه زا په ظاهر کې دغه هلګی ګورئ نوم یې ظاهر دی. زوی الف زا. زا په ظاهر کې ظاهر. زوی الف لومړی راځي زا، او بیا هی دو چشمه د ری سره راځي هر. زا ظاهر. زا ظاهر. زا ظاهر. تاسو نوی درس همدومره و. نور نو د کارخانگی وخت رسیدلی. یوه صفحه به د توی الف تا، یوه صفحه به د زوی الف زا نه لیکئ، او یوه صفحه به د لس عدد نه هم په پښتو کې هم په انګلیسي کې ولیکئ، او تلفظ یې هم د تا او زا ښه زده کړئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه منظمه توګه ووینئ. نور مو وخت پوره شه. د خدای پامان.